ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نوي اقتصادي تګلارې په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. زیاتو شنونکو او رسنیو خبر ورکړی چې دواړو ټلیفوني خبرې ترسره شوې دي او دغه خبرې د افغانستان د اقتصاد لپاره وي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په خبرو کې دواړو موافقه کړې چې افغانستان باید د سیمې د سوداګرۍ مرکز شي، خو د دې لپاره د پوځیانو، سیاستوالو او اقتصادي کارپوهانو ګډ همکارۍ ضروري ده. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته ویلي، تاسو باید ټولو ته ډاډ ورکړئ چې ترڅو افغانستان یو امن هیواد دی او هر څوک باید دې ته مجبور شي چې راشي خپل هیواد افغانستان کې پانګونه وکړي، په خصوصا افغان تجاران چې زیات تجارت پاکستان او نورو هیوادونو ته کوي باید په افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل تجارت افغانستان ته را انتقال کړي. بیا د بلې لوري څخه پاکستاني شنونکي دا وایي د افغانستان سیاسي بدلون د سیمې لپاره لوی سرخوږی دی. پاکستاني شنونکي ویلي چې که افغان مشران سره یو ګډ سیاسي دریځ ته ورسیږي د سیمې پخوانی توازن به بدل شي. بیا د بلې لوري څخه د لوی جرګې لپاره تیاری، افغان مشران ښایي په ګډه غونډه کې سره مخامخ شي. سرچینې وایي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه جرګه ترسره شي چې اشرف غني، ملا یعقوب سمیع سادات، خوشحال سادات، امیر خان متقي او نور پخواني چارواکي به پکې برخه واخلي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره تان ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.